السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو څنګه تاسو ورو کرماړي نه ځانې ما د روزې ما زیګر دی او زیات ملګری د پوس کې تاسو په کمزي کې نو دا وخت موجودی ما په لاهور کې تاسو په بیک گراوند ته نه ګورئ خو تاسو به دې ته وګورئ چې زسته ویل غواړم د ټولو اول تاسو کته شي چې بیک سایډ ته زما کچن دی ما پخلې کو او ټایم راته نه میلاوي د روزې مصروفیات دي لکه مثال تاسو ته پته هر سړی خپل یو روټینی پر روزې په میاشت کې بهر حال نن مې در سره دغه بلا یو خسته خبره شریکوله کوم ملګرو چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړي هغه سبسکرایب کړئ او دا قصه د خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ په پښتنو کې چې کم دی ټول نه غټه د قمقلتوب خبره ده چې مونږ کله هم یارانه دوستانه جوړو هغه کا څوک کاروباري وي څوک بیکار وي څوک تعلیم یافته وي یا څوک مطلب چې څوک د ژوند په هرې کټګورۍ کې کار کوي هر کله هغه ځان له یارانه دوستانه جوړوي د کور د سایډ نه به ورته دغه ویناوي چې د خپل همزولو سره ګپ شپ لګوه خو زما د سوچ مطابق دا خبر بالکل غلطه ده. یقینا چې تاسو سوچ پټی کې خو زما خپل رائے هغه وجه دا ده چې هر کله تاسو خپل په ژوند کې د خپل همزولو سره ناسته پاسته کوئ نو یقینا تاسو به په ژوند کې هیڅ قسمه کامیابی نه مومئ. د هغې وجه دا ده چې هر کله تاسو په ژوند کې د خپل عمر نه سیوا 3 یا 15 کاله مشر یو کس سره دوا سلام ساتئ هغه تاسو لا مشوره درکوي تاسو په هر څه باندې په ښه طریقې سره ګایډ کوي نو یقینا چې تاسو ته به روان وخت بیا مسلې نه وي. د هغې مین مقصد دا دی چې هر کله مثال په طور تاسو یو کاروبار شروع کوئ نو که چېرې ستاسو هم مثال 20 سال عمر وي او ستاسو د کم پارټنر چې دی کم یار دوست چې دی د هغه هم 20 سال عمر وي نو ستاسو د هغه تجربه چې کومه ده هغه تقریبا میکزیمم یو شانتي وي خو که فرض که ستاسو کم مشر سره دوا سلامي ستاسو لا مشوره درکوي ستاسو یار دوست وي ستاسو فرینډز وي وغیره نو په هغو چې کم دی په ژوند کې به په هغو باندې ستاسو نه سټیپونه سیوا راغلي هغه که سختې دي که راحتې دي که مسافري ده که تعلیم دی چې څه هم دي نو یقینا چې ستاسو هغه دوست په تاسو له ښایسته مشوره درکوي. خو اوس زمونږ ستاسو کې ټول نه غټه غلطي دا ده چې مونږ کله هم دوستي کوو نو د څه مطلب دپاره یې کوو د څه غرض دپاره یې کوو کوشش وکړئ چې مطلبي یارانې پرېږدئ او لږ خلک خپل کوي یاران دوستان خو د کار خلک خپل کوي او خيار خپل خلک خپل کوي نو انشاءالله چې تاسو به مخې ته ژوند ښه وي. نو دغه زمانه نننی پیغام که چېرې تاسو هم غواړئ چې مونږ مخې ته ښایسته مشورې د نورو خلکو سره شریک کړو نو کوشش وکړئ چې خپله یارانه دوستانه د وفادارو د خوش اخلاقه یارانو دوستانو سره جوړه کړئ خو په شرط د دې چې هغه ستاسو نه په عمر کې سیوا وي نو یقینا چې تاسو به د هغوی نه یو ښایسته مشوره اخیستلی شئ. زما سوچ زما رای او زما په خوله دغه وینا مې تاسو سره شریک کړه. تر د بلې ویډیو پورې ما کرمایلی اجازت راکوئ په لوی الله مسپارم د الله په امان.